د مسلمان شکل ته وګوره، د یهودیانو د نسواراو ږیره به یې خرولي، سر یې انګریزي، جامې انګریزي، پنسي به چې کوم دی په ځمکه پورې باندې راکاږي، ای به سړی ځان نه به یې ښځه جوړه کړي، او چې خبرې ورته کوي دا مولا دا سخت دی، سخت نه دی، کلمه دې د چا ویلې ده، او لباس د چا غوندي، شکل د چا جوړی، سود رشوتونه بازارونه ګرم دي پکې، او څه دی مسلمان دی، دا مسلمان نه دی. الله فرمای ټول شریعت به منئ، ادخلوا فی السلم کافه، لکه څنګه چې مونځ روژه دا د شریعت مطابق کې، نو دا کاروبار به هم د شریعت مطابق وي، لباس شکل به هم د شریعت مطابق وي. الله فرمای چې څوک داسې کار کوي که نه چې پوره شریعت نه مني، نیمګړی مني، الله په دنیا کې بیا وشرمومه الا خزي فی، دا صرف یهودیانو سره مه لګوه چې څوک دا کار کوي. الله فما جزاء من، د هغه چا، دا نه چې من فما جزاء الیهودي، یهودي نه دی یاد کړی، من عامه خبره ده، څوک چې د یهودو په شان کار کوي د هغه به هم داسې سزا وي. دا مطلب نه دی چې صرف یهودانو پورې به دا آیات ولګوه، بس یهودیان خو تیر شوي، دا خو موږ دپاره عبرت دی، نو موږ ته پکې دا خبره کوي چې تاسو به ګوره شریعت پوره منئ. نن وګورئ حقیقت دا زموږ د عام مسلمانانو حال څه دی، یهودو نسواراو طریقې خپلې کړي دي، خپل اسلام او دین چې کوم دی نه پېژني. ډېر خلک د اسلامي لباس نه هم نه خبر چې شرعي لباس څه دی، د نارینه لباس څه د زنانه څه دی، دا ټول په دې احادیثو کې شته دی. کتاب اللباس، کتاب الاطعمه، امام بخاري کتاب الاطعمه راوړي. مقصد د مسلمان زندگی، مسلمان مقصد څه پابندي وي د شریعت د الله او د رسول د احکامو پابند وي. ازادي مسلمان ته په دنیا کې نشته دی. د الله نبی وایي چې الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر. دې څه مطلب دی؟ دنیا د مسلمان دپاره جیل خانه ده، لکه جیل کې پابندۍ نه وي، د خپل مرضۍ مطابق ژوند قیدي نشي تېرولی، د جیل د قوانینو د احکامو پابند دي. په جیل کې قیدي چې کوم دی تنګي چې کله به ترې وځمه، دغه کې تشبیه ورکړې ده. نو مطلب څه دی؟ لکه جیل کې پابندي ده په مسلمان باندې، په هر څه کې پابندي ده. بې وخته به خوب نه کوې، د مونځ وخت دی وده کېږي، دا خوب حرام دی، شریعت دا به نه کوې. لباس، خوراک، څښاک، نکاح، کاروبار، په دې هر څه کې څه ده؟ پابندي ده. جیل دی دنیا په دغه معنی باندې. او دارنګې مسلمان آخرت ته خوشحالېږي، او د کافر دپاره دنیا جنت دی. جنت څه مطلب؟ څه کوي؟ ازادي ده، پابندي پکې نشته دی. که چا سره نکاح کوي، خور سره کوي، مور سره کوي دي قرار ازادي ده. که څه خوري، که شراب څکي، که خنزیران خوري، که حرامي، که دا دغه که سودي. او مسلمان دپاره دنیا جیل دی. څه مطلب؟ څه پابندي به کوي. نو دې کې موږ دپاره دغه عبرت شلو چې تاسو نیمګړی دین به نه منئ. لکه زموږ عام مسلمانان دي، مړی پرې راشي د یهودو نسواراو څلوېښتي ده او کلیزه ده او دارنګې جمعه ده او پلانې دی. زموږ په دین کې دا خبرې نشته دی. د الله د نبي د طریقو تپوس کوه چې په مړي کې د هغه طریقه څه وه، په واده کې څه وه، د یهودو نسواراو طریقې دي. نو دا هم نیمګړی دین مني. د دې وجې نه زموږ د ذلت اسباب چې کوم دی همدغه دي.